الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائے د دې قرآن نزول او لیږنه د هغه چا له لورې ده چې ځمکه او دا لوړ لوړ اسمانونه یې پیدا کړي. هغه رحمان رب چې پر عرش استوا کړي، اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي، بیا د دې ټول عالم د ادارې واګې په خپل واک کې نیولې، عرش باندې استوا کړي. دا هر څه د هغه تر حکم لاندې دي، د هغه تر د هغه ملک دی او د یې مالک دی. ټول هغه څه دي د دې چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي او یا د دوی دواړو ترمنځ دي. د هر څه پیدا کوونکی هم دی، پالونکی هم دی، مالک هم دی. که د اسمانونو کې دي، که د په ځمکه کې دي، او که د اسمانونو او د ځمکې ترمنځ دي، او که تر خاورو لاندې دي. وما تحت الثرى. که خبره په لوړ غږ وکړئ نو بېشکه چې الله تعالی په سري او خفي ټولو پوهېږي. که خبره هم جګه یې، که ټیټه یې، که په لوړ غږ یې کوئ، که په ټیټه سره، الله تعالی په ټولو پوهېږي. که دا پټ دی او که څرګند. هغه الله چې له ده پرته بل معبود نشته او د غورو نومونو خاوند دی. نومونه یې هم ډېر ښکلي او غوره. د دې مبارکو آیاتونو مهمې لارښوونې دا ده. قریشو ته ویل شي دا قرآن د داسې ذات له لورې نازل شوی چې ځمکه او لوړ لوړ اسمانونه ده پیدا کړي. هغه ذات چې نه یوازې خالق او پیدا کوونکی دی بلکې ټولواک هم دی. هر څه د ده د واک تر عرش لاندې دی. دی مالک دی، واکمن دی. اسمانونه او ځمکه د ده ملک دی او دی ټولواک دی، د هر څه حاکم دی. ډېر مهربان ټولواک. هر څه د ده د واکمنۍ تر عرش لاندې دی. دلته هماغسې کېږي چې دی یې غواړي او د کېدو اجازه و امر یې کوي. هغه ذات چې نه یوازې خالق او ټولواک دی بلکې په دې سربیره د اسمانونو او ځمکې هر څه، د اسمانونو او ځمکې ترمنځ هر څه او تر خاورو لاندې هر څه د ده دي. دی پیدا کوونکی دی، خالق دی، دی مالک دی او دا پرېکړه هم دی کوي چې چاته له دې نه څه ورکړي او څوک هم له دې محروم کړي. په دې ټولو سربیره هغه د خپلو بندګانو ټیټ او جګ غږ اوري. دعاګانې یې قبلوي، له حاجتونو یې خبر ده، فریادونه یې اوري. د دعاګانو منونکی خدای دی، اورېدونکی رب دی. هغه الله چې له ده پرته بل معبود نشته. په ذکر شوو نومونو او صفاتو سربیره یې بې شمېره نور غوره غوره نومونه دي.
د دغو الهي لارښوونو مقتضیات دا دي. قریش دا ګمان نه کوي چې دا قرآن د یو کمزوري ضعیف بې وسه او بې کسه داعي له لورې وړاندې شوی، داسې چې منله او نه منله ورته برابر دی، کې ومنلو کې ونه منلو کې مخالفت وکړو ورته برابر دی، کومو بدو پیښو او پایلو سره مخامخ کېږي نه. مقابله یې کولی شي، د پریکړو د تحقق مخه یې نیولی شي، د وعدو ترسره کېدو مخنیوی یې کولی شي. او هغه څوک چې د دې کتاب د حاکمولو لپاره راپاڅېدلی املا یې تړلې دعوت ورکوي، د هغه په لاره کې مبارزه کوي، د ده د مبارزې د اهدافو او ارمانونو د تحقق او پلي کېدو مخنیوی کولی شي. ګمان دې نه کوي. دا په دې لویه غلطي دا د هغه چا له لورې راغلی ده، وعدې هم د همغه له لورې دي، پرېکړې هم چې هغه د هر څه مالک دی، دا ټول عالم ده پیدا کړی دی، د ټول عالم ټولواک دی. دلته همغه څه کېږي چې دی وغواړي. نه د دوی په مخالفت بدې پایلې مرتب کېږي او نه یې منل له روښانه مستقبل سره مخامخ کوي. دا د عالمونو د خالق، ټولواک، حاکم او مالک له لورې نازل شوی کتاب دی. حرف حرف، جمله جمله به یې، وعده وعده به یې ترسره کېږي، وعید به یې هم ترسره کېږي. څوک چې دې مخالفت کوي او الله تعالی هغوی ته وعید متوجه کړی، له دې سره مخامخ کېږي. او له چا سره چې د بریا، د فتح، د برلاسي، د خلافت او په ځمکه باندې د حکومت کولو او د ټولو شتمنیو د وارث کېدو ژمنه او وعده کړې، دا به حتما ترسره کېږي. هېڅ زور ځواک د هغه مخه نشي نیولی. د هغه پرېکړې به خامخا په خپل وخت کې ترسره کېږي. دلته پر عرش د رحمان رب د استوا الفاظ راغلي چې څو اساسي مطالب افاده کوي. د ځمکې او اسمانونو خالق او ټولواک رب ډېر ډېر مهربان دی، خپل بندگان د بې رحم ظالمانو په منګولو کې تر عذابونو لاندې او یوازې نه پرېږدي. د دوی ساتونکی، مل او نصیر ذات ټول عالم ټولواک دی. په دوی باندې د کمزورو ګمان مه کوئ چې څه مو زړه غواړي ورسره کولی شي. دوی هم تر عذابونو لاندې نیولي، نو داسې څوک نه لري چې د هغوی مرسته وکړي او له عذابونو یې وژغوري. دا غلطي مه کوي، دا غلط ګمانونه مه کوي. ای مغرورو قریشو، ګمان مه کوئ چې الله تعالی به خپل پیغمبر او د ده مؤمن ملګري ستاسو تر تیریو او ظلمونو لاندې پرېږدي او مرسته به یې ونه کړي. ای تر ظلمونو لاندې، تر تعذیبونو لاندې مؤمنانو، ډاډه اوسئ چې د عرش مهربان ټولواک به خپل رحمت او پیرزوینه ستاسو په برخه کوي او له دې بېوزلۍ، بېکسي او مظلومیت به تاسو حتما ژغوري. د خپلې بریا په اړه شک مه کوئ، ځان کمزوری او ضعیف مه ګڼئ. د دشمن زور او ځواک د تاسو له خپلې بریا ناهیلې نه کړي. ستاسو مل او مرستندوی هغه ذات دی چې د اسمانونو، ځمکې او د عالم هر څه د هغه دی او دی مالک او ټولواک دی. هغه چې ستاسو دعاګانې اوري، که دا په جګ غږ وي او که په ټیټ، که په پټه وي او که په ښکاره. ستاسو د دشمن له څرګندو تبلیغاتو او هڅو، مکرونو، تدبیرونو واقف دی، خبر دی، او د هغوی له پټو توطیو هم. هغوی چې په خپلو خصوصي غونډو کې څه وایي، تبصرې کوي، تصمیمونه نیسي ستاسو په اړه،
پریکړې کوي له دې ټولو خبر ده. مطمئن اوسئ چې الله تعالی به دا ټول شنډوي. له ده پرته بل معبود نشته او له دغو نومونو چې په دې آیتونو کې یاد شوي الله تعالی ډېر زیات نور صفات او نومونه لري. ورونو خویندو، ډېری هغه هېوادونه چې په اوسني حکومت د اعتراف او په رسمیت پېژندو اړوند ځان ته خپل شرایط لري. د خپل لوري شرایط وضع کړي چې حکومت باید دا ټول شمول شي، ټولو ته د منلو وړ پراخ بنسټه. په هغه صورت کې به دا حکومت په رسمیت پېژني. هر یوې د ټول شمول لپاره ځان ته تعریفونه لري او ځان ته شرایط. مقصد یې دا دی چې د دوی مزدور استازي، دوی ته منلې څېرې، هغه چې دوی غواړي په حکومت کې وګوري، تر څو چې دا په حکومت کې نه شامل شوي او وزارتونه او ولایتونه مهم پوستونه نه ورکړل شوي، نو دا حکومت ټول شمول نه دی او دوی به په رسمیت نه پېژني. ځینې په ډېرې قوي لهجې وایي ټول شمول یعنې دا نه چې یوازې په دې کې به پښتون هم وي، ازبک به هم وي، تاجک به هم وي، مختلفو قومونو استازي به وي. نه، دا کافي نه ده، بلکې د دې قومونو سیاسي مشران باید حکومت کې شامل وي. د سیاسي مشرانو هم دوی د خاصو څېرو نومونه اخلي. فهرستونه یې هم د طالبانو حکومت ته ورکړي دي، طالبانو مشرانو ته ورکړي دي. دا د دغو قومونو استازي او مشران دي. په حکومت کې د دوی شتون به په دې معنا شي چې دا حکومت ټول شمول ده او بیا به موږ دې ته حاضر شو چې دا حکومت په رسمیت وپېژنو. دې شپو ورځو کې ځینې دا نومونه افشا شوي. هیله مو دا ده چې دا ټول څرګند شي ملت او وګوري چې هر هېواد د چا شاملېدل په دې حکومت کې غواړي او له هغه نه وروسته به بیا دا حکومت په رسمیت پېژني. که دا نوی حکومت اشتباه وکړي او دا غلطي وکړي چې د دغو هېوادو شرایطو ته تسلیم شي او هماغه په حکومت کې شامل کړي چې دا هېوادونه یې ترې غواړي. دا هماغه څېرې دي چې پرون هم په حکومت کې شامل وو. په دې تېر شل کلن اشغال کې دوی د کابینې غړي وو، وزیران وو، والیان وو، د ارګ شاوخوا کې راغونډ وو. حکومت کې فعاله ونډه وه او په زړه پورې برخه وه. همدا یو ځل بیا ترې غواړي چې په حکومت کې شامل شي. تقریبا هماغه حکومت چې دوی په بون کې جوړ کړ او د څو هېوادونو ترمنځ د توافق په نتیجه کې رامنځته شو. هغوی خپلو منځونو کې وزارتونه سره وویشل، بیا هر یوه خپلې ډلې ته خپله برخه وسپارله. د هماغه تجربې تکرار غواړي، هماغسې یو بل حکومت جوړول غواړي. که همدا اشتباه وشوه، هیله مو دا ده چې دا غلطي څوک ونه کړي او د دې هېوادونو شرایط ومنل شو. دې شرایطو ته غاړه کېښودل شو. نو تشویش مو دا ده چې همدا به د دې حکومت د ماتې او زوال باعث کېږي. همدغسې چې لکه چې مخکنی حکومت د همدوی له کبله له ماتې او ذلت سره مخامخ شو. که یو ته امتیاز ورکړی شي نو بل حریف او رقیب بیا هم ورته او تر دې زیات امتیازات غواړي.
که امریکا او اروپا ته امتیازات ورکړل شو او د دوی د خوښې څیرې په حکومت کې ونیولی شوې، نو روسیه او هند او چین به هم تر دې زیات غواړي. که ایران ته امتیازات ورکړل شو نو عربي هیوادونه به یې هم غواړي، پاکستان به یې هم غواړي، او بیا به له دې نه هماغسې یو ګډوله حکومت جوړېږي، مختلط حکومت چې هر وزارت به یو بیل حکومت وي. بیا به د مخکې په څېر د اقتدار مستقل جزایر رامنځته کېږي، ولایتونه به هم بیل بیل حکومتونه کېږي او وزارتونه به هم بیل بیل یو حکومت، د هماغه ډلې مربوط حکومت چې دا وزارت ورته سپارل شوی. هیله مو دا ده چې دا غلطي تکرار نه شي، دا ناکامه تجربه بیا ونه ازمویل شي، مقاومت وشي، شرایطو ته تسلیم نشو، د ځان او د خپل هیواد عزت وساتو، د خپل ملت عزت وساتو. ستونزې وګالو خو د پردیو شرایطو ته غاړه کښېنږدو. دا به یقینا لوی اشتباه وي. قطعا دا د حل لار نه ده چې فشارونو ته تسلیم شي. لږ ټیټ شي نو ورو ورو به دا دروندوالی فشار دومره تا ټیټوي چې سر د زنګنو ته ورسېږي. یوازې په لږې انحنا اکتفا نه کوي، بیا به بار دروندوي، ستا پیټی به مزید دروندوي، دې ته به د مجبوروي چې سر دومره ټیټ کړي چې زنګنو ته ورسېږي. د حل لار دا ده چې د یوه سرلوړي او آزاد هیواد په توګه داسې قاطع او عزتمند دریځ ورشي چې نه یوازې د پردیو شرایطو ته سر ټیټ نه کړو، بلکې هیڅوک له دې وروسته د داسې شرایطو وضع کولو جسارت ونه کړي چې موږ نورو هیوادونو ته نه وایي چې تر څو د ټول قومونو په حکومت کې نه یې شامل کړي ستا حکومت نه پېژنو. دا خبره موږ د نړۍ هر حکومت ته کولی شو. هیڅ ځای کې هم ګډ حکومت نشته، ائتلافي حکومت نشته، اقتدار په قومونو نه دی ویشل سوی. موږ د نړۍ یو مثال راته راکړي چې ومنو چې چېرته شوي دي حالت له هغه هېواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی. عراق کې وشو، د عراق د بدې ورځې چې نن ورسره مخامخ ته وجه همدا ده. لبنان همدغسې له کومې ورځې چې اقتدار په درو هغو ویشل سوی ده، په لبنان کې تر ننه پورې جګړه ده. سني او شیعه او مسیحیان په دغو ویشل سوی ده. رئیس جمهور دی یوی، رئیس پارلمان دی بلې، رئیس حکومت دی بلې، او په همدې سره ګورو چې تل شخړې دي، جګړې دي، وینې تویېږي. او لبنان د آرامي او ثبات مخ ونه لیدل. آیا دا زموږ په ګاونډیو کې داسې یو هیواد شته چې هلته د په قومونو اقتدار ویشل سوی؟ نشته. ایران کې هم داسې حکومت ده، پاکستان کې، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، دا یوازې زموږ ګاونډي. چین له موږ سره په پوله پراته دي. ولې باید افغانستان یو استثنا وي؟ مګر دا زموږ مجبوریت و، داسې هیواد مو جنګ ځپلی د 40 کاله دلته وینې توی شوي دي. زموږ د دې مجبوریت نه په استفادې سره همدا هڅه کېږي چې خپل شرایط په موږ باندې تحمیل شي او د خپلې خوښې حکومت دلته جوړ شي. دا 20 کاله چې دلته کوم حکومت و هغه موږ ولیدو څنګه حکومت و، پایلې څه وې. تاسو یې مشرمولی، ځان یې مشرمولی، د افغانستان تاریخ یې مشرمولی. د همدې لپاره چې دا حکومت ائتلافي و، د داخلي ډلو ائتلافي حکومت نه، بلکې د بهرنیو ځواکونو ائتلافي حکومت. هماغه چې د افغانستان په جنګ کې فعال حضور درلودو، هغوی په خپلو منځونو کې حکومت ویشلی و. وزیر هغوی ټاکلو، رئیس جمهور نه ټاکلو. والي هغوی ټاکلو، رئیس جمهور نه ټاکلو. زه باور لرم چې که حکومت دا اعلان وکړي، د دې په ځای چې د هغوی د بهرنیو هیوادونو ناوړه شرایطو ته غاړه کښېږدي، برعکس دا اعلان وکړي چې اوسنی حکومت
یو موقت او سرپرست حکومت لکه څنګه چې اعلان کړ. موږ به ډېر ژر د ټول ولس د خوښې حکومت جوړو. 6 میاشتې یا 1 کال وروسته د اساسي قانون د تصویب لپاره تصویب هم ستره ملي شورا چې غړي د ملت منتخب استازي وي، دا شورا جوړېږي. همدا د ملت ممثله شورا به هم د هیواد لپاره نوی اساسي قانون جوړوي. د قانون کې به د نظام څرنګوالی مشخص کیږي. دا اساسي قانون به دا توضیح کوي چې مشر به څنګه انتخاب کیږي، ملت به دغه په انتخاب کې څه ونډه لري، صلاحیتونه به یې څومره وي، موده به یې څومره وي، د عزل او د نسب شرایط به یې څه وي. اساسي قانون کې چې سم ضرور دی باید راشي. دا ټول به هغه شورا کوي. اساسي قانون به جوړیږي، د دې په رڼا کې به راتلونکي نظام څرنګوالی مشخص کیږي. راتلونکی حکومت به د نوي اساسي قانون مطابق جوړیږي. همداراز د اساسي قانون کې به دا جوته کیږي چې زموږ ملي اسلامي شورا دا به څنګه جوړیږي. همداراز ولایتي شوراګانې، د ولسوالیو شوراګانې چې ضرورت دی، دا به څنګه رامنځته کیږي. دا ټول مسایل به راتلونکی اساسي قانون توضیح کوي. ملت دی مطمئن، نړیوالو ته اطمینان ورکوو چې ډېر زر به دا کار کیږي. د اوسنی حکومت نه د کومې ډلې حکومت دی، نه د کومې قبیلې حکومت دی. د ضرورت په اساس رامنځته شوی یو اداره نسکوره شوې، دا تشه باید ډکه شوې وای. د دې تشې د ډکولو لپاره مجبور شوي چې لنډمهاله موقت حکومت د سرپرست حکومت په نامه جوړ کړو. که همدا اعلان شي، زه باور لرم چې د ډېرو خولې به داخل کم او بهر کم ورپټې کړي، وروتړي. د څه ویلو لپاره او د تبلیغاتو لپاره به نه لري، څه نه لري. د دې تبلیغاتو د مخنیوي تر ټولو معقوله او لنډه اساسي لار همدا ده. نه پوهېږم چې ولې باید له دې سره مخالفت وشي، ولې باید دا کار ونه شي، ولې باید حکومت همدا اعلان ونه کړي. او له دې پرته د تبلیغاتو د مخنیوي بله سمه لار هم نه مومو. ملت ته هم او نړیوالو ته هم باید وښیو چې سیکولران پرون هم د پردیو د مټو په زور پر افغانانو حکومت کړی. لومړی د ناټو ځواکونو کابل نیولی، بیا یې دا سیکولران د اروپا او امریکا له هوټلونو او نایټ کلبونو راغونډ کړي، جهازونو کې کابل ته رارسولي. دلته یې هغوی د اقتدار په کرسیو کښېنولي. اول هغوی راغلي، بیا یې دوی راوستي. او دا دی په پای کې مو ولیدلو چې د دوی له وتلو نه وړاندې هغوی له افغانستانه وتښتېدل او حکومت ونړېدو، نسکور. دا تجربه باید بیا تکرار نشي. افغانان دې ته چمتو نه دي چې دا وضعیت یو ځل بیا وګوري. دوی همدغه سیکولران نن دا تبلیغات کوي چې طالبان له انتخاباتو سره موافق نه دي. که طالبان په دې باور لري چې ملت له دوی سره دی، نو انتخاباتو دې چمتو شي. دا خبره د دې لپاره نه کوي چې دوی په انتخاباتو باور لري، او که انتخابات اعلان شي نو دوی افغانستان ته رادرومي او بیا په انتخاباتو کې شرکت کوي.
دا خبره فقط د دې لپاره کوي چې طالبان له دې لوري د انتخاباتو مخالفت وکړي او بیا غربي رسنۍ دا په وسیع پیمانه تبلیغ کړي چې مقاومت فراري چارواکي انتخابات غواړي او طالبان د انتخاباتو مخالفت کوي، لکه چې دا اوس ګوري همداسې ده. یو بدنام مخکني چارواکي له خولې همدا خبره شوه او بل لوري ته طالبان له طرفه د دې مخالفت شوی او اوس سرخط د ټولو تبلیغاتو د غربي رسنیو همدا ده چې طالبانو یو ځل بیا له انتخاباتو سره مخالفت وکړ. عجیبه وي که څوک د مخکنیو مفسدینو او پردیپالو د دغو پوچو چټي اظهاراتو ماهیت درک نه کړی شي. یقینا چې هغوی افغانستان ته د بیرته راتلو اراده نه لري، په انتخاباتو باور او ایمان نه لري. له څه چې تر ټولو زیات ویریږي هغه انتخابات دی. هغوی په هغه صورت کې افغانستان ته راتلی شي چې فضا او ځمکه د بهرنیانو تر واک لاندې وي. بهرني ځواکونه د هغوی امنیت تامین کړي. لومړی هغوی راشي او دلته فعال نظامي حضور ولري او له دې نه مطمئن شي چې اوس د هغوی سره عزت خوندي دی، بیا به افغانستان ته راستنېږي. له دې نه مخکې افغانستان ته د راتلو تصور نشي کولی. دوی یا مخکنۍ تجربه یو ځل بیا تکرارول غواړي، بیا غواړي چې د افغانستان په فضا کې بیدو 50 وګوري. ځمکه او فضا د بهرنیانو لاس کې، بهرني ځواکونه دلته فعال او مسلط حضور ولري. داسې چې هم فضا د هغوی په واک کې او ځمکه، بیا به دوی راځي. د انتخاباتو له لارې د راتلو تصور هم نشي کولی. پوهېږم چې که له ملت سره مخامخ شول نو د دوی په سپیرو مخونو باندې به څپېړه ورکوي. هدف فقط همدا دی چې له دې نه د طالبانو په خلاف د یو تبلیغاتي وسیلې په توګه استفاده وکړي. دوی هغه انتخابات غواړي چې فیصله به یې په سفارتونو کېږي. د بریالي او د ناکام فیصله به په سفارت کې کېږي، نه د صندوق له مخې. تاسو به لیدلي یو رئیس جمهور چې د جرمني د سفیر په وړاندې دومره رکوع کوي چې سر یې نږدې د زنګنو ته ورسېږي. د سفیر په وړاندې، د جرمني د سفارت سفیر په وړاندې. او دا ځکه چې هغه سفیر دی رئیس جمهور کړی. جرمني پورې مربوط وي کمپنۍ انتخابات ترسره کړل او د همدغه انتخاباتو په نتیجه کې دی جمهور رئیس کړل. دی د دې لپاره چې د احترام او د شکر مراتب دغه په وړاندې څرګند کړي نو ورته رکوع کوي. دوی دغسې انتخابات غواړي. نتایج به د صندوق له مخې نه بلکې سفارتونه ټاکي. مخالفین په دې هم پوهېږي چې که څوک له انتخاباتو سره مخالفت وکړي، یعنې په ټولې نړۍ باندې مسلط ذهنیت، د حاکم ذهنیت مخالفت یې کړی. دوی پوهېږي چې نن د نړۍ له 241 هېوادو 241 هېوادونو یوازې 11 هېوادونه داسې دي چې هلته شاهي نظامونه دي، استبدادي مطلقه نظامونه دي، او هلته انتصابي جرګې هم شته. په دې کې 11 هېوادونه داسې دي چې هلته شاهي نظامونه دي، انتصابي جرګې. په دې کې 8 اسلامي هېوادونه دي
او درې هم داسې افریقایي واړه هېوادونه چې که زه دلته نوم واخلم شاید په دې ټول اجتماع کې یو هم هغه ونه پېژنم. واړه هېوادونه، نومورکې هېوادونه: امارات، بحرین، برونای، سعودي، عمان، قطر، کویت. دا هغه اسلامي هېوادونه دي چې نظامونه یې شاهي، شبه شاهي یا مطلق شاهي، خو ځینې منتخب شوراګانې هم لري او انتصابي شوراګانې هم. قطر 60 کال انتخابات وکړل. دا لومړی ځل دی چې هلته انتخابات کېږي او یو منتخبه شورا رامنځته کېږي. په نورو 230 هېوادو کې یا مستقیم انتخابات ترسره کېږي او یا غیر مستقیم. مستقیم دا چې جمهور رئیس مخامخ د ملت په رایه انتخاب کېږي، او غیر مستقیم دا چې لومړی پارلمان جوړیږي او بیا پارلمان صدر اعظم ټاکي. په ځینو هېوادونو کې دا سیستم ده او په ځینو کې هغه. ځینو هېوادو کې هم منتخبه شورا شته او هم انتصابي جرګه. یعنی د نړۍ له 241 هېوادو یوازې 11 هېوادونه داسې دي چې هلته شاهي او مطلقه نظامونه دي. ځینې انتخابي شورا هم لري او انتصابي هم، او ځینې فقط انتصابي شورا لري. هلته هېڅ انتخابات نه کېږي. او دا د ټولې اسلامي نړۍ صرف 2 هېوادونه دي: سعودي او برونای. د اسیا جنوب شرق کې پروت یو لرې هېواد چې شتمن دی، برونای هم دی، شاهي نظام دی، یو کورنۍ ورباندې حکومت کوي. او سعودي بل. په ټولې نړۍ کې فقط دا 2 هېوادونه داسې دي چې شاهي نظام لري او انتصابي شورا او هلته منتخبه شورا نشته. له 241 هېوادو. او زه باور لرم سعودي به هم د عربي نورو هېوادو لار تعقیبوي. د قطر په څېر به هلته انتخابات کېږي، د اردن او عمان او د کویت په څېر به هلته انتخابات کېږي. او د دې انتصابي شوراګانو ځای به نیسي. د انتصابي شوراګانو دوران تېر شوی، نه یې ملتونه مني او نه یې نړۍ مني. نړۍ کې هم نن مثال نه ګورو مګر د 2 هېوادونه. او خدای خبر چې که د انتخاباتو لار غوره نشي سعودي کې به څه راځي. زما باور دا ده چې یا خو به سعودي چارواکي تجدید نظر کوي په سیاستونو کې، د ملت رایې ته به رجوع کوي، د ملت د خوښې منتخبه شورا به جوړوي، انحصار به پای ته رسوي، د یو کورنۍ حکومت او اقتدار به پای ته رسوي، ملت به په اقتدار کې شریک کوي، او یا خو به د کورنۍ منځ کې هم کودتاګانې کېږي او نظام به په مجموع کې هم د ملت له لوري له مخالفت سره مخامخ کېږي. دا طبیعي ده. د مخالفینو هدف همدا دی چې طالبان له انتخابات سره مخالفت وکړي او د ټولې نړۍ له مخالفت سره مخامخ شي. زموږ مشوره دوی ته همدا ده چې اعلان وکړي ډېر زر موږ د ملت د خوښې شورا جوړوو، اساسي قانون به هغوی جوړي، د راتلونکي نظام په ارتباط به همغه شورا فیصله کوي، همغه به د هېواد لپاره اساسي قانون تصویبوي. برادران و خواهران عزیز، فرار رئیس جمهور قبلی و باند ارگ
و اظهاراتی بان در رابطه به چگونگی فرار و دلایلش خیلی از حقایق را افشا کرد. این را نشان داد که سیکولرهای دین ستیز نه تعهد دارند، نه به هیچ ارزش انسانی و اخلاقی تمکین و التزام دارند، اجنبی پرستند، دروغگواند، خائن به ملت و کشورند، ترسو و جبونند. رئیس جمهور و باند ارگ در توجیه از چگونگی فرارشان از افغانستان و عوامل فرار گاهی میگویند که اگر فرار نمیکرد به سرنوشت دکتر نجیب استادش مواجه میشد. گاهی میگویند به خاطر جلوگیری از خونریزی ها در افغانستان فرار را برقرار ترجیح دادند. نتایج مقاومت را مفید ندیدند، به این خاطر به جای مقاومت رای فرار را ترجیح دادند. همزمان با این میگویند مشاورش محب تاکید داشت که 2 دقیقه وقت داد که اگر نریم عواقب بد است. فقط 2 دقیقه برش وقت داد و خودش نترسیده بود، مشاورش ترسیده بود و بسیار ترسیده بود و پیمانی که برای فقط 2 دقیقه وقت داده که از این بیشتر وقت نداریم. بعد میگویند که PPS هم متلاشی شده بود، نیروهای امنیتی هم متلاشی شده و مخالفین هم وارد ارگ شدند. چاره غیر از این نداشتند که راه فرار را در پیش بگیرند. نمیدانست به کدام سمت و سو حرکت میکنه. وقتی سوار هلیکوپتر میشه گمان میکنه که میشه به خوست بره، به جلال آباد بره، اما برش گفته شده که خوست و جلال آباد هم سقوط کرده. قبل از این اطلاع نداشت. در همین لحظه به او گفته شده که نه به خوست میتونیم بریم و نه هم به جلال آباد. زمانی پی برد که طیاره مسیر خود تغییر داد به طرف ازبکستان. بعد از این درک کرد که حالی از کشور میریم به سوی ازبکستان. تا این لحظه او اطلاع نداشت و این در حالی است که خوست، ننگرهار 1-2 روز قبل سقوط کردن. رسانه ها هم این را منعکس کردن. همه کس هم از این اطلاع داره. در داخل و خارج کسی نمانده که از سقوط خوست و ننگرهار خبر نیست. اما فقط آقای رئیس جمهور اطلاع نداره و یه هم در حالی که او سرقماندان اعلای اردوست. جنگ را هم گویا او رهبری میکنه و از وضعیت کشور هم دقیقا اطلاع داره. نه اردو به او اطلاع داد، نه استخبارات برش اطلاع داد، نه PPS برش گفت، نه جال وسیعی که در همه افغانستان از استخبارات درست کردن اینا را در جریان گذاشت. آیا میتوان این حرفای سخیف را باور کرد؟ یا نمیتوانست از امریکا کمک بخواد؟ امریکا هنوز در افغانستان حضور داشت. امنیت میدان هوایی کابل هم در دست امریکا. امنیت سفارت امریکا هم در دستش. 30,000 سرباز دیگری هم جدیداً وارد افغانستان شده. خلیلزاد هم به او گفته که در پاسخ به او گفته که خب میتونست اگر او ترسیده بود و تشویش داد از نیروهای امریکایی کمک میخواست. چرا کمک نخواست؟ با مسئولین نظامی
امریکا در افغانستان هم تماس داشت، مسلسل، لحظه به لحظه. و با واشنگتن هم تماس داشت. با وزیر دفاع امریکا هم در همین جریان تماس داشت. اما با اون نگفت که وضعیت پریشان است. ما کابل ترک میگویم، به حمایت ضرورت دارم، برای تأمین امنیت ارگ ضرورت داریم. از او کمک نخواست، اونا را در جریان نگذاشت. برادران و خواهران عزیز، حقیقتی است که تیم ارگ از انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک حکومت جدید بیم داشت. میخواست بعد از سقوط حکومت اوضاع به نحوی متشنج باشه که حکومت آینده نتوانه وضعیت مهار کنه و این فرصت و مجال را نداشته باشه که با مسئولین قبلی حکومت محاسبه کنه، با کسانی که غصب کردن، با کسانی که دارایی‌های افغانستان غارت کردن، به خارج انتقال دادن، جنایتکارای جنگی هستند، مسئول همه حوادث خونین در افغانستان هستند. باید حکومت آینده این مجال و فرصت را نیابه که با اینا محاسبه کنه. به این خاطر ترجیح میدادن که اوضاع متشنج باشه و اقتدار به گونه مسالمت آمیز از این حکومت به حکومت جدید انتقال نشه. حکومت جدید باید این توانمندی را نیابه که اوضاع را مهار کنه و با اینا محاسبه کنه. به می خاطر این وضعیت را پیش آوردن. چیزهای زیاد دیگری هم درباره اینا داره، معلومات‌های زیاد دقیقی هم درباره اینا داره. تماسایی را که اینا با برخی از جناها در همین جریان گرفتن و نشان میده که اینا عمدن و قصدن میخواستن که همین حالت پیش بیاد. برادران و خواهران عزیز، در این روزها شاهد نشر ویدیوی مصاحبه یکی از اعضای فعال استخبارات فرانسه به نام امانوئل دیوی هستیم. مصاحبه تفصیلی با افغانستان اینترنشنال داشت، شبکه‌ای که جدیداً فعال شد و خیلی مسلط، با امکانات وافر، با خبرهای تازه، با مصاحبه های جالب، مصاحبه طولانی. او زمان مشاور وزیر دفاع فرانسه بود و تخصص داره در رابطه به قضایای جنگ و امنیت. در یک پانتون هم استاد است. به افغانستان هم سفرهای زیادی داشتن. در زمانی که نیروهای فرانسوی در افغانستان حضور داشت، او مشاور سیاسی بود. یکی از همکاران فعال و مسئولین بلندرتبی و ناتو هم بود. در یک اواخر سفر به افغانستان داشتم. او تشخیص خود را و دیدگاه خود را درباره حزب اسلامی بیان کرد. ترکیز بیشترش هم در مصاحبه بر حزب اسلامی بود. نقش فکری و تنظیمی حزب اسلامی را در آغاز و دوام جهاد علیه نیروهای اشغالگر ارزیابی کرد و مهم و اساسی تلقی کرد. یعنی که گویا حزب اسلامی هم از لحاظ تنظیمی نقش عمده و تعیین کننده را در مقاومت داشته و هم از لحاظ عملی و نظامی. فرانسه 90 کشته داشته در این جنگ، کم و زیاد 90 تن. بیشترین سربازان فرانسوی هم در کاپیسا کشته شدند. بیش از 50 تن در این
ولایت کشته شد. و گویا کاپیسا یکی از پایگاه‌های مهم حزب اسلامی بوده. میگوید که گرچه ما با طالبان درگیر بودیم ولی جنگ اساسی با حزب اسلامی بود. یه هم حرف خودش است. بیشترین حملات بر ما سوی نیروهای حزب اسلامی صورت گرفت و از لحاظ فکری و تنظیمی هم حزب در جنگ نقش تعیین کننده را داشت. در مقابل از گروه‌های حریف و رقیب حزب ستایش کردند، مخصوصا شورای نظار. چگونگی گذشته و آینده شورای نظار هم به بررسی گرفتند. ستایش کرده از نقششان در جنگ و در همکاری با فرانسه و نیروهای اشغالگر ناتو. در رابطه با آیندهش هم خوشبین است که اینا میتونن مقاومت کنن و دوام بدن. و از ولایات هم نام برده که در اینجا اینا عملیات خود را آغاز کردن. در رابطه با طالبان هم گفتن که مشکلات زیاده داره. توصیه میست که ایره حتما بشنوین. جالب است و چیزای زیادی را از او می آموزیم. امیدوار هستیم که به طور مکرر منعکس شد. رفته رفته تمامی حقایق، سازش های پشت پرده و معامله‌گری های ننگین از سوی هر کسی که صورت گرفته در زمان اشغال اتحاد شوروی هم و در زمان اشغال ناتو هم، اینا به تدریج افشا خواهد شد. روزی شاهد افشاگری های مشابه از سوی اعضای برجسته CIA نیز خواهیم بود. کتاب‌های ضخیمی نوشته خواهد شد با مترتیبی که افسران KGB و اردوی اتحاد شوروی کتاب‌های مفصل نوشتن از همه معامله‌گرها و اونایی که پروتکل داشتن با نیروهای شوروی و معاهدات داشتن، اوربند و عملیات مشترک. مثل که او افشا شد، انشالله اینایی که در دوران اشغال ناتو هم مرتکب عین عمل شدن، اینا انشالله افشا میشه. این چهره‌ها را مردم خواهند شناخت، مخصوصا اونایی را که در پوشش جهاد و اسلام نقشی در حمایت و همکاری با اشغالگران و علیه مجاهدین و ملت ما داشتن. اینا حتما روز افشا خواهند شد. اگر این مصاحبه را در کنار ویدیوی قماندان مسعود که هم در این اواخر منعکس شد در کنار این بگذارین و بعد به قضاوت بنشینین، خیلی از حقایق را درک خواهیم کرد. او در جمعی از رفقایش به خاطر توجیه از معاهده‌ای که با نیروهای اتحاد شوروی داشت حرفایی داشت. از اینجا آغاز کرد که بعد از معاهده نیروهای اتحاد شوروی در اونابه مستقر شدند. به طرف کوههای شتل اونا پست‌های امنیتی خود را احداث کردند و در طرف دیگری ما 2 پسته امنیتی برای که امنیت اینا را بگیریم احداث کردیم. تعهد بری بود که اینا دیگر در پنشیر عملیات نداشته باشند و به این که موترهایی را که وارد پنشیر میشه تلاشی نمیکنه. الحمدلله کار بسیار بزرگ شد. یه هم لفظ خودش است. و اونایی را هم ملامت میکرد، سرزنش میکرد، نکوهش میکرد که برای اعتراض داشتن و این گیله را داشت به جای که شما شکر کنین اعتراض میکنین که عملیات ختم شد. دیگه موترهای شما که به پنشیر میره و میای کسی تلاشی نمیکنه. این نیروها تا زمانی در اونابه و در پنشیر بودند با همه ای پسته های امنیتیشان که نیروهای شوروی افغانستان را ترک گفتند تا آخرین لحظه از روزی که تعهد کردند.
تا روزی که نیروهای شوروی از افغانستان خارج میشد. او در یکی دیگر از صحبتاش گفته بود که کسی اعتراض کرد: آمر صاحب، چرا ما اشتباه بزرگ و تاریخی را مرتکب شدیم؟ با نیروهای اتحاد شوروی معاهده آتش بس داشتیم. هیچ کسی کار نکرد، ما کردیم. یک ننگ تاریخی بود. او برش گفت اشتباه کردی. ایران پرسید که خوب دستاورد ماضی معاهده چی بود؟ گفت اشتباه کردی. ما بعد از معاهده‌ای که با اتحاد شوروی داشتیم در ظرف 24 ساعت انترا به تصرف کردیم. کسانی که از بغلانن میدانند که اندرا بزرگترین پایگاه حزب اسلامی بود و جهاد در شمال اصلا آغاز شد از اندرا. و او به این فخر میکنه که بعد از معاهده با اتحاد شوروی توانست در ظرف 24 ساعت اندرا از حزب اسلامی تصرف کنه. باور کنین در اون لحظات برای ما در امو زمان دی از قماندانای ما از شمال مکرر نامه میفرستادن و میگفتن که علی ما عملیات مشترک صورت میگیرن، چطور کنیم؟ ما فکر میکردیم که شاید مبالغه باشه. رقابت باعث شده که این نامه ها را نوشته کنم. تصور نمیکردم که یک افغان شریف مجاهد با نام اسلام، تحت نام اسلام، حاضر شوند که با دشمن بزرگ اتحاد شوروی قاتل 1.5 میلیون افغان نه تنها آتش بس کنه و معاهده داشته باشه بلکه عملیات مشترک انجام بده. خوب آتش بس هم میتونستیم توجیه کنیم، اما عملیات مشترک علیه مجاهدین ایره تصورش هم نمیتونستیم بکنیم. ولی متاسفانه شاید هم بودیم. انشاءالله تمامی تلاش‌های دشمنان داخلی و خارجی افغانستان مثل سابق و یکی پی دیگری خنثی خواهند شد. هرچند امروز ما ایدی را میبینیم که میخواهند همون تجربه گذشته را تکرار کنند. یک بار دیگر یک ائتلاف جدیدی که علیه حزب اسلامی داشتن امروز علیه طالبان داشته باشه. جنگ مشترک که اینا هم سربازای میهنی اونا باشن، سربازان بومیشن در خدمت اجنبی و تحت قماندی اونا علیه طالبان بجنگن. ولی باور ما است که انشاءالله همه توطئه ها یکی پی دیگری خنثی خواهند شد و افغانستان آزاد، مستقل، سربلند، فارغ از جنگ‌های نیابتی و دارای نظامی واقعاً 100% اسلامی خواهد بود. او روز حتماً انشاءالله و بزودی فرا خواهد رسید. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.